بیا چې کله اوومه ورځ شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام ته عقیقه کوله، عبدالمطلب صاحب عقیقه کوله. نو د قریشو چې څومره خلک دی دا ټول عبدالمطلب صاحب راوغوښتو، ټول یې راوغوښتو. نو چې ټول یې راوغوښتو نو په اوومه ورځ یې ورته نوم کېښودو محمد. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا نوم چا کېښودو؟ عبدالمطلب ورته کېښودو، محمد دا نوم یې ورته کېښودو. نو ټولو خلکو ورته وی ای عبدالمطلبه هغه نوم دې نو سي ته کېښودو چې ستا په ابا او په اجدادو کې دا نوم د چا نشته دی. د عربو دا عادت دی، هغوی د خپلو مشرانو نومونه ږدي، اکثر د بابا او د نوسي یو نومي دا د هغې عادت دی. وی تا خو نوسي ته هغه نوم کېښود چې ستا په ابا او په اجدادو کې دا نوم چا نه دی ایښی. عبدالمطلب صاحب ورته وویل وی دا نوم مې ورله ځکه کېښودو چې بره په اسمانونو کې او لاندې په ځمکه کې په مغرب او په مشرق کې د ده صفتونه کېږي. د ده څه کېږي؟ محمد د حمد نه دی که نه، صفت ته ویلی شي که نه، چې د ده صفتونه کېږي. او دا خبره د عبدالمطلب ولې وکړله؟ ځکه یو شپه دی ودو که نه د د شپې خوب لیدو. خوب یې لیدو، نبي اسلام د پیدایش نه مخکې د دا خوب لیدلی و. د خوب ولیدو چې زما د شانه یو زنځیر راپورته شي، داسې اسمان ته وخیچي، او بیا دا زنځیر په ونه باندې بدل شي، یو ونه شي، او د هغې څه څانګې مشرق طرف ته لاړې شي او څه مغرب طرف ته لاړې شي، او د ټولې دنیا خلک کوشش کوي چې دې څانګو ته لاس ور واچوي وان خلي پورې. خو یو کس دی څه خلک دی چې هغه راځي او دا ونه څه کوي؟ پرې کوي. څه خلک راځي چې دا ونه پرې کوي. نو یو حسین او جمیل الک ته خوبصورت الک ته هغه ته نه دا خلک لر کوي چې دا ونه به تاسو نه کټ کوئ. سار شو، عجیبه خوب مې لیدلی دی، د ملا نه مې زنځیر اوچت شو، اسمان ته وخت بیا ونه شوله، څانګې په مشرق او په مغرب خورې شو، خلک ورته لاسونه اچوي او څه خلک راځي دا ونه کټ کوي او حسین الک ته هغه ته نه خلک لر کوي. دا څنګه خبره ده؟ تعبیر کوونکو ورته وویل وی ستا په خاندان کې به یو داسې ماشوم پیدا کېږي چې د مغرب او د مشرق خلک په هغه پسې رواني، په هغه پسې به رواني، خو څه خلک به د هغه سره حسد کوي، د هغه وجل او قتلول به غواړي، خو الله به د هغه حفاظت کوي، الله به د هغه څه کوي. نو د چې دا خوب په ذهن کې وکنه نو چې نوم نبی رسول الله سلام ته کېښودو هغه خوب ورته رایاد شو. نو نوم به محمد وي، نوم به څه وي؟ محمد به صلی الله علیه وسلم. ګوره دا ټول الهامي خبرې دي، دا ټول څه دي؟ د الله تبارک وتعالی د اسمان نه د دوی په زړونو کې اچولې. د نبی علیه الصلاة والسلام د پلار نوم څه دی؟ عبدالله. څه دی؟ عبدالله. حدیث مبارک کې راځي الله ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله او عبدالرحمن دی. الله ته په نومونو کې خوښ نوم څه دی؟ عبدالله او عبدالرحمن. نو د نبی علیه السلام د پلار نوم څه؟ عبدالله. اوس د نبی علیه السلام د نیکه په زړه کې الله دا واچوله چې د د پلار نوم عبدالله کېده، هغه نوم ورته کېده چې هغه الله ته په نومونو کې خوښ نوم دی. اوس د نبی علیه السلام نوم یې څه کېښودو؟ محمد. نیکه یې نوم څه کېښودو؟ محمد. دا م الله د هغه په زړه کې واچوله. په دې کې ډېرې اشارې ډېرو خبرو ته. یوه خبره خو دا ده چې کم کار چې ختم شي کنه، هر کار چې د ختم کو د الله د طرف نه حکم دا دی او دا یو شرعي مسله هم ده چې د هغې په آخر کې الحمدلله وایا. هر کار چې ختم شي د هغې په آخر کې څه وایا؟ الحمدلله وایا. لکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي که نه چې د جنتیانو آخري خبره به څه وي؟ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. جنتیان چې جنت ته لاړ شي او په خپلو ځایونو شي نو آخري خبره به دا وي چې الحمدلله. جنتیان آخري خبره به څه وي؟ الحمدلله. دارنګې چې کله ظالم هلاک شي کنه، ظالم هلاک شي، قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. ظالم هلاک شو، الله د اسرائیل هلاک چې مونږ هم څه ووایو؟ الحمدلله. ظالم چې هلاک شي نو څه ووایه؟ الحمدلله. دارنګې چې کله ډوډۍ خوري کنه، قرآن کې راځي کلوا من رزق ربکم واشکروا له. د الله رزق خورئ او د الله شکر ادا کوئ. د الله څه ادا کوئ؟ او د شکر تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي افضل الشکر الحمدلله. غوره شکر څه شی دی؟ الحمدلله ده. غوره شکر څه شی دی؟ الحمدلله. نو د هر کار په ختمېدو باندې به څه وایي؟ کله چې ډوډۍ ته موږ وخورو نو موږ څه وایو؟ الحمدلله الذي
اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. دا چې د خپل ډوډۍ وخوړله او چې د بل چا سره اخوري د چا میلمای نو بیا به کومه دعا وای؟ الحمدلله الذي اطعم من اطعمني واسق من سقاني وجعلنا من المسلمين. او ټول مر ډوډۍ بار خورو کنه چې کور ډوډۍ خورم دا دعا وامه هغه دعا اکثر وامه چې د بل چا سره وخورم ځکه چې خلی ما د چټول مر ډوډۍ موبل زګي جو خلکو ته دعا کو نه خپل چې خورونه کوم خلکو ته دعا وکړو. نو ګوره چې ډوډۍ دې وخوړه نو سوایا الحمدلله سوایا یو اشاره لازم یو خبري لازم چې د نبی اسلام د نوم محمد ولي کې خو دې شو د دې کې ته نقطه بیانو د هر کار په ختمېدو کې د شریعت حکم څه شه د سوایا الحمدلله وایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کله سفر ختم شو کور ته براغه کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا په اخر کې بیا سوي حمد وی یعنی په هر کار کې حمد ویل کله چې با منځ ختم شو نبی رسول الله صلی الله فرمایل سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا منځ په اخر کې بیا سوي حمد بوي اشاره ده د نبی رسول الله نوم څخه خو شو محمد د حمد نه دی د هر کار په خدمتو کې سوایا حمد وایا. اشاره ده دې خبرې ته چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی ختمه په نبی علیہ السلام باندې وحی ختم شولا انقطاع د وحی رالا د نن بعد وحی ختم شو نو نوم محمد شو. د هر کار په ختمېدو کې حمد دی نو د وحی په ختمېدو کې څه دی حمد دی ځکه د نبی علیہ السلام نوم څه کې خو شو محمد کې خو شو. د نن بعد چې څوک د پیغمبري دعوه کوي نو دا په کافرو کې بدترین کافری کې دا څه دی بدترین کافر دی چې څوک د نبوت دعوه کوي ځکه خو نوم د نبی رسول الله محمد کې خو دې شوی دی چې په د باندې سلسله د نبوت ختمه شوی ده په د باندې سلسله د وحی ختمه شوی ده ځکه ورته نوم محمد کې خو دې شو. د هر کار په ختمېدو کې ما حکم د شریعت دارې چې حمد وایا الحمدلله وایا. نو چې کله نبوت ختم شنو الله حمد راولېږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاره ده دې خبرې ته. نو دا الله تبارک وتعالى د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نیکه په زړه کې واچول چې د نوم څه کېده محمد کېده.